السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به د یو زبردست طریقه ښایم د مسنجر کې یو خفیفه راز دی، ډېر زبردست خفیفه راز دی. لکه هغې سره موږ انګلیش ډېر ټیټولی شو، خپل انګلیش هم ورسره یادولی شو. نو را به شو مسنجر سرچ کې به ولیکو NDANDY او انګلیش به ولیکو ورسره. دا چې کوم شین راواخلو واپس ورک شو، دغه به نټ لږ سلو دی، دې وجې نه راوړي. انډي انګلیش بورډ به ولیکئ د مسنجر سرچ کې. دا چې کوم راواغوتو دا اولنی او ورپسې دویم ښکته انډي انګلیش بورډ. دا ښکته اولنی چې کوم دی دغه به کلیک کئ. دا چې کلیک کئ نو دې کې چې تاسو دې ته څه ورلیږئ انګلیش رایټینګ ورسره کولی شئ، چې څومره کوئ نو تاسو له اټومیټیک ریپلی درکوي. لکه ما ورته های ولیکو، ولېږه دا نیټ اپ کومه لږ دې وجې نه نیټ سلو دی، ځکه زما دا ریپلی زر نه ورځي. دا نیټ به داسې بند کړم، واپس یې دوباره دغه کوم چې دا ریپلی زر ورشي. نو دې ته چې تاسو دا ولیکئ ډایرکټ اټومیټیک تاسو له ریپلی درکوي. انګلیش ورسره خپل ښه کولی شئ. تاسو دې ته څه لیکئ نو هغه تاسو له جواب هم درکوي د هر څه، او ګپ شپ ورسره تاسو لګولی شئ، چې څومره ورسره څه ګپ شپ لګوئ د څه باره کې نو هغې مطابق د سره تاسو سره ټیچینګ کوي د سره. لکه مثال دا ستاسو ټیچ دی، استاد دی، بس تاسو سره چې څه ورته وایي تپوسونه درنه هم کوي، اټومیټیک به ریپلی درکوي. دا چې اوس مونږ کلیک کړی دا لږ غوندې فیک دی، دا انډي انګلیش بورډ جوړ شوی دی، خو دا فیک دی. دې نه ښکته هغه دویم چې تاسو ته ما کوم وښولو هغه بیا صحیح دی، دې کې نور شیزونه هم دي. نو دې ته چې تاسو هر څه ورلیږئ، مثال ګپ شپ ورسره لګولی شئ انګلیش کې، او دې سره ستاسو انګلیش هم ښه کېږي. او دې نه پس دا دویم چې کوم و، دې نه پس دا اولنی لږ فیک غوندې، دې نه چې دا ښکته کوم دی انډي انګلیش بورډ، دا دویم نمبر دا ورکوټی. دا چې کله کلیک کئ نو دې کې دا وګوره ښکته نور اپشن دی، سټډي وید د GPS او ایموج ګپ شپ ګیم هم ورسره کولی شئ. لکه هیلو مې دې ته ولیکو نو دا وایي های آی مای فرینډ. نو دې سره تاسو هم اټومیټیک ګپ شپ لګولی شئ چې څه ورته لیکئ. دا ستاسو ټیچر غوندې دی انګلیش کې، ورسره تپوسونه ترې هم کولی شئ چې څه ورته وایي، نو تاسو له به اټومیټیک ریپلی درکوي. او پلی سټور کې د دې اپلیکیشن هم شته، په هغې ما ویډیو جوړه کړې ده. دې نه پس چې دغه درې ټاکې کلیک کئ نو دلته ایموج ګیم چې کوم دی دا کلیک کئ، نو تاسو سره دې باره کې بیا ګپ شپ لګئ انګلیش کې. دلته به تاسو ریپلی واپس ورکوئ چې تاسو له جواب درکوي. ما ته اوس وایي دا بال دا څه شی دی، نو دا به ورته تاسو دلته جوابونه ورکوئ. نو تاسو ته دې نه پس نور شیزونه درته ښایي چې دا څه شی دی، دا څه شی دی.
بیا دې نه په سټډي ویت د GIFS دا چې کله کلیک کړئ نو بیا سره د دې باره کې ګپ شپ لګئ. او دې نه ښکته دی پریکټس چې کله کلیک کړئ دې باره کې ورسره هم ګپ شپ لګولی شئ. پریکټس ته سره کوئ.